کوم ورحمت الله وبرکاتو. کیف حالکم؟ بخیر. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ، په خیر راغلی. نننی درس کې ان شاء الله تدریبات ویو، تمرینونه ویو چې ډیر اسانه دي ان شاء الله، هیڅ مشکل پکې نشته. راځو ویو بسم الله الرحمن الرحیم. التدریبات معنا تمرینات، تمرینونه. التدریب الاول، لومړی تمرین. التدریب مفرد ده، یو تمرین، او تدریباتو جمع ده. الاول لومړی یا اول تمرین. تاسې ما پسې وایي سیارة موټر، اخضر شین، شاحنة باروړونکی موټر یا لاری، سر تګ حرکت، جنوب جنوب، سیارات جمع دی موټرو ده. یعنی سیاره مفرد موټر ده چې یو موټر ته ویل کیږي، او جمع سیارات ده چې موټرونه، موټر. اشاره اشاره، اصفر زیړ، حافله باروړونکی موټر، حافله بخنه غواړم بس ته ویل کیږي. رخصة اجازه، یو چاته ته اجازه ورکې، لیسانس مثلا، لیسانس مثلا د موټرو. شرق شرق، محطه تمزه چې یا محطه البس او محطه المترو چې د دواړو ته ویل کېږي، یا د بسونو تمزه یا د مترو تمزه. مرور تګ، طریق لاره، قف معنا امر ده ودرېږه، قیاده لیسانس ته ویل کېږي. غرب غرب، بوصله قطبنما، احمر سور، رجل سړی، استعد متوجه شه، شمال شمال، موقف زی، دراجة بایسکل. التدریب الثانی، دویم تمرین. دې تمرین کې موږ ته درې کلمات راکړي، یو کلمه دی خو لیکل شوې ده. دغه لیکل شوې کلمه چې ده نو تاسې به دې نه حلقه وکئ. تا ته درې کلمې درکړي چې آیا دو کې کم یوه ده. سیارة سیاره ده، سر سر معنا حرکت ده، احمر سره ده. نو سیاره نه به تاسې حلقه ته وکئ، ډېر اسان ده. همدار دویم تمرین ته راځو. اشاره یې راکړي، شمال اشاره، شاحنه، نو تاسې به اشارې نه حلقه ته وکئ، ډېر اسانه ده. احمر همداسې. نو راځو پنځه ویشتمې صفحې ته، تدریب ثالث ته راځو. مرور معنا تګ، رجل سړی، موقف درېدل یا تمځی، جنوب جنوب، مرور بیا تګ، طریق لاره، حافله هغه باروړون بس، شرق شرق، طریق طریق، قیاده معنا لیسانس، قیاده دراجه، قیاده لیسانس، دراجه باسکل، قیاده بیا لیسانس، مرور مرور. دا ځان سره ووایي، ډېر اسانه ده ان شاء الله، ټول په پیږئ. نو دا و درنو قدرمنو دوستانو. دریم تمرین راځو څلورم تمرین ته. تدریب الرابع، څلورم تمرین. سیاره سیاره موټر، تا ته عکس درکړی چې دا کم یو ده، چې دا سیاره ده او که شاهینه ده او که حافله ده. معلومه خبره ده چې دا شاهینه ده. همدرته مثلا دلته زیړه اشاره درکړې، نو دې کې کم یو ده، درته وایي چې دا زیړه ده او که شنه ده او که سره ده. اصفر اخضر احمر، ته به ورته وایې چې دا اصفر اصفر ده. همدارنګه پنځم تمرین هم ډیر اسانه تمرین ده. موقف السیارات، تا ته انظور درکړی چې دې کې کم یو ده، دې ته څه ویل کېږي. نو دا خو لیسانس ده د موټرو، نو وایي چې موقف السیارات ده، تمځی د موټرو ده، رخصت قیاده لیسانس ده، که اشاره المرور ده یا ترافیکي اشاره ده. معلومه خبره ده چې رخصت قیاده ده. همدارنګه دویم تمرین دویمه برخې ته راځو. د تمرین رجل مرور، آیا دا ترافیک ده؟ اشاره المرور، آیا دا ترافیکي اشاره ده؟ او دراجه فوق شاهنه، او یا باسکل لپاسه د څه ده؟ د شاهینی موټر. دا باسکل لپاسه د شاهینی موټر ده. تدریب سادس ته راځو. دا د الفاظو د ری همدارنګه د حرفونو تلفظ ده. ری، شین و صاد و فی. رجل، اشاره، احمر، سیاره، شین ترازو، شاحنة، اشاره، شمال، تباشیر. دا ځان سره خپل وي
صحیح. تدریب سابع ترازو شپږم اوم تمرین ته د سین استعمال د همدارنګه د صاد استعمال د سورتن سورت ته ویل کیږي د قران کریم سورت. مثلا سیف